سلام ستړي مشئ ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له کابله کوو. حزب اسلامي نن په کابل کې لاریون ترسره کړ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په کابل کې خپلو پلویانو ته وینا کوله وویل که حکومت تر راتلونکو 10 ورځو پورې غوښتنې ونه مني نو په ټول هېواد کې به پراخ لاریونونه پیل کړي. طالبان ویلي په کندهار ولایت کې 53 تنه حکومتي عسکر چې د جګړو پر مهال نیول شوي وو له بند څخه آزاد خپلو کورونو ته واستول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راتلونکي دوشنبې په ورځ هغو 7 افغانو ښځو ته د زړورتیا نړیوالې جایزې ورکوي چې په 2020 کال کې د وسله بریدونو پر مهال وژل شوي وې. ستره محکمه وایي چې د بګرام بندخونې استناب محکمې پر کابل پوهنتون د 5 برید کوونکو له جملې 2 پر اعدام محکوم کړي او 3 تنه نورو ته یې له 2 څخه تر 25 کلونو د بند سزا ورکړې. محمد محقق وایي طالبانو له ما د بیعت غوښتنه وکړه خو ما ورته وویل چې موږ چاته بیعت نه کوو. له طالبانو غواړو چې د سولې مخ ته خنډ جوړ نه کړي. موږ ټول د افغانستان خلک ورونه یو او په سوله کې سره جوړېدای شو. ولسمشر غني د ایکو سازمان د غړو هېوادونو د مشرانو 14مې ناستې ته وویل پاکستان باید په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره خپل مهم رول ولوبوي ځکه چې د سولې بهیر د ناکامۍ په صورت کې پاکستان له نورو ټولو هېوادونو ښایي ډېر له منفي اغېزو سره مخ شي. زلمی خلیلزاد د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد دوحه کې د افغان حکومت له مرکچي پلاوي سره کتلي. نوموړي کابل ته تر 3 ورځني سفر وروسته 13 ورځ دوحې ته ولاړ او تمه ده چې هلته به د حکومتي پلاوي ترڅنګ طالب استازو سره هم د سولې اړوند خبرې وکړي. منځ کې یو خبر دا دی چې د پښتونخوا سیاسي ولسي او فرهنګي مشران کابل ته راورسېدل. ټاکل شوي چې دوی به هغه 2 ورځې د ملي کنفرانس کې ګډون او ویناوې وکړي چې د امن او ثبات تر نامه لاندې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ کابل کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له لوري ترتیب شوی. او وروستی خبر دا دی چې سویډن کې یو افغان 7 تنه په چاقو وهلي. د سویډن په جنوب کې په ویتلاندا ښار کې یو کس 7 تنه په چاقو ټپیان کړي. ژوبل شوي کسان د مرګ له ګواښ نه بچ دي. د سویډن رسنیو ویلي چې تورن بریدګر د افغانستان یو مهاجر دی چې په 2013 کال کې سویډن ته تللی دی. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم ټول یو بخښونکي خدای مسپارم. د الله په امان.